الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل الوفا. محترم یو ورور پوښتنه کړې ده چې که څوک د دعای قنوت پر ځای باندې په ویترو کې الحمدلله یا التحیات لله او یا بل دعا ووایي، نو آیا لمونځ صحیح دی او کنه؟ او دا شان سجده سهو پر لازمیږي او کنه؟ قدرمند وروره، لمونځ صحیح دی او سجده سهو نه ده پر لازمه، ځکه چې په ویترو کې معلومه دعا شرط نه ده، بلکه هر دعا چې ووایي هغه صحیح ده. چې الحمدلله یې ویلې ده یا یې التحیات ویلې ده، دا هم دعاګانې دي، بالکل منظور باندې صحیح دی، سجده سهو نه ده پر لازمه. او که چیرې بل دعا ووایي د دعای قنوت پر ځای باندې او یا بل دعا د دعای قنوت سره یو ځای کې، فرق یې نشته، لمونځ صحیح دی او سجده سهو نه پر لازمیږي. احسن الفتاوا جلد 3 صفحه 310 با حواله بحر رائق جلد 2 صفحه 42. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.